बस बस दिक्कत मत उच्चत गुरुना तर आसमान लदा सपान सपान सिंधू नदा स्पीर स्पीर कदा शाड़ी सालू सारा साल समुद्र ग्रान अफगानिस्तान हम सोच भी वहमा कदा शाड़ी गुलिस्तान सालू सारा साल समुद्र ग्रान अफगानिस्तान सालू सारा साल समुद्र ग्रान अफगानिस्तान तो वतन की ज़ारात में सनहत में अवतारू यदि तन की ज़वानात से कावल कदी वतन की ज़ारात में सनहत में अवतारू यदि तन की ज़वानात से कावल कदी ज़मीनात का पैदा के दामन पहुंचे सालू सारा साल समुद्र ग्रान अफगानिस्तान ज़मीनात का पैदा के दामन पहुंचे सालू सारा साल समुद्र ग्रान अफगानिस्तान खतीरा वतन वाला जगतवाल कवा अल्लाह कौमुना सर यौशी औयो मुदेशी सवाला खतीरा वतन वाला जगतवाल कवा अल्लाह कौमुना सर यौशी औयो मुदेशी सवाला सालू सारा साल समुद्र ग्रान अफगानिस्तान पहुंचे सालू सारा साल समुद्र ग्रान अफगानिस्तान पहुंचे सालू सारा साल समुद्र ग्रान अफगानिस्तान पहुंचे सालू सारा साल समुद्र ग्रान अफगानिस्तान आमीन ډیر زیاته مننه وی چې یار ګرم نه دی یار ګرم نه دی ملک جانا چې تا نو پیژندلې یار ګرم نه دی نو ډیره ښه او بیا یو لنډه شاندمه راوړې خنجري کاکا لرونکی دی ګل کاکا لنډې دمې له ورځو ګل کاکا بیا هم راځو لیدونکی یو لنډه دمه لرو ښه تا خبره وکړه که یا
د پاکستان مشهور ډاکټر جاوید اقبال د پېښور دبګرۍ څخه نارتویس حیات آباد او شفا انټرنیشنل اسلام آباد څخه اوس ستاسو په خدمت کې د کابل ښار کې پاکستان نړیوال متخصص عقلي عصبي سردرد مرګي خپله او لاسونو دردونه ګوزن یا فلج خارې او ملا دوامداره دردونه سنګونو دردونه د رګونو بندش درد او پړسوب پته د کارتي پروان عمومي سړک د بهارستان د ویلم سړک د مایوند بانک شاته د ناصر صافي میډیکال پلازا دریم منزل کمان نمبر 400. هوای سرد را تجربه کنید که با 10 متر وزش باد به دورها سفر می کند. با سرد کننده سره در 3 دقیقه سرد می کند و با جریان هوای مطلوب به هر نقطه می رسد. LG تایتان هوای سرد و تازه را به تمام گوش های خانه شما می رساند. با LG تایتان قدرت سرد کننده را به خانه خود می آورید. بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اتصالات بیاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي. په تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي. د نوملیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ. د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه، د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه، د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه. پته حضوري چمن د غازی سټډیوم ترڅنګ شمشاد تلویزیون. Everybody put the hits on. Click on, make it yours. Click on, let the big bang on. Boom, boom, and we're gonna say click on. Click on multimedia boom speakers. Now comes with HD Matrix technology. And we're gonna say click on. Click on multimedia speakers. Make it yours. بیا هم خراغ لاس درنو لیدونکو وی پښتونخوا د تل ودانه وسایله پښتونخوا د تل ودانه وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي ګلونه پکې را لګورا ګلونه خو ستا نوم ګل دی کنه او جو ودانه ما سترګې پرېښانې مړې وې کنه خبره دا ده چې همایون د یو ښه غږ نه برخمن دی ډېر ښکلی غږ لري او واقعا چې یو یعنی یو ښه شوقي سندرغاړی دی او په شوق کې وایي د زړه د درد دی وایي ځکه چې تاسو لیدونکو ولیده چې د هر سیمې د سندرې فرمایش والا کوم لیدونکي کړی دی نو هغه یې په ځای کړی دی کورې ودان زنده باد دی او بل داسې د کمپوزیتور هم خپله دی ځکه دغه ډېر شعرونه چې دي دا مخکې د دې نه نه دي ویل شوي دا یې راواخلي ګل کاکا وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام نو غوته بشي په خیر علي وروره شکر د ژوندی اوسې خدای دې خوشحال لره مننه وروره له کومه ځای اړیکه نیولې ده د کارتونه څخه مې اړیکې نیولې سرور خبرې کوم زمان دیوالان دي د خان محمد پاکستان کې د محمد اسلام د شنو مرګري دا خو ټول کې د یوې حجرې نه رامیلاوېږي زړګیاوان هم دا نومونه واخیسته خیرت د ګل کاکا ښه ده ګل کاکا جی ویل ملک نوم بنالې کنه ګوره د ملک نه مړه چاودلی ګل کاکا مې نوم دی او ګل کاکا به راچوې وی کنه خدایه تفغه دې داسې خو نه ده که نه ور نظر دې کار کوي خستګانو مونږ ته ووایي مهرباني ژوندی ژوندی اوس د کور ودان خرابه ده وعلیکم سلام کور ودان وګوره ګل کاکا یې ویلي ټول خلک ستاسو نوم برکتي دی که خدای پاک دغه نوم راپورېږي که نه او چې ته بله ښځه وایي ګوره دا خبره مه کوه که نه ګوره ماله خو معلومي که نه پخوا هم ګودر له تلې راتلې په هغه وخت کې هلکتوب و که نه ګل کاکا بس څه کوي چینې له به تله هره ورځ به د چینې خوا کې اوښته را اوښته دی که
چا وایي مینه ول کنه یاره نو چینه کې میان چرته مړه خو اوس ګوره خو دا مسلمان او برنګ شیوالان د کنده کې دا لان جوړه کې دغه نه وکړه نه د هغې ځینې کې مې چا منډه نه و درکړې ډنډو کې نه یاره یاره هغه وخت کې زه ماشوم وم ډېر که نه چې ما ګل کاکا لیده چې دا یې میین وکړه نه ګودر غاړې له به ته او اواز به یې ورسره ویلې دا د راس خبرې چې تاسو کوئ که نه زه نه لاړم نه نه ته کښېنه مه کښېنه چې دا مۍ خو نه میان دې نیول میان دې نیول نو خبره دا ده وایي خبرې لنډې لنډې وایي او د لارې سر دی څوک به ځي څوک به راځي نه خبره کوله که نه خبره دا ده چې میانو پورې خبره رایاده شوه نن دغه ننني میچونه چې وو دلته چې دا کومې د کرکټ سیالۍ وي دا پکې پړانګان او نانګان او دغه نومونه باندې زه هېڅ پوه نه شوم چې دا څنګه نومونه وو یاره په دې پړانګانو او په دې پیلانو والا که زه هم نه پوهېږم خو دا یو نیم نومونه ډېر ښایسته نومونه وو که نه هغه دا سپین غړي خو دا بله څه شی که نه د بوس ساتونکی دا بلکل ښه نوم دا ښه نوم دي زمونږ دا یو تاریخي ځای دی د بوس کلا چې دا یعنې په دغه د افغانیو په سلګون باندې تصویر هم دی او د بوس د کلا باندې به دا د اسیا د ملک کاکا یوه لنډه منډه لنډې د میله ورځو خو خیر د اسیا مولونه به ټول د مخې د په دې لار راته ریخمو لار دا نو لیدونکي یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ بلې خوا د سر د پوستکي د وچوالي د ویښتانو د غورځېدو او د ویښتانو د ماتېدو یوازینی حل هیډ کیار شامپو ستاسو د ویښتانو یوازینی درمل هیډ کیار شامپو هیډ کیار شامپو هیډ کیار شامپو ظاهر گروپ آف کمپنیز دبئی بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي پر تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي د نوم لیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه پته حضوري چمن د غازی سټډیوم ترڅنګ شمشاد ټلویزیون لقمانی ہومیو ہربس فارما لقمانی ہومیو ہربس فارما کی د شوگر مکمل علاج کیږي د شوگر مریض د شوگر کنټرولولو په ځای د خپل لبلبي علاج وکړي د انسولین او د انجکشن نه مکمل خلاصې لقمانی ہومیو ہربس فارما نه د لکونو شوگر مریضان صحتاب شوي دي هر هغه شی خوړلی شي کوم چې د شوگر مریض نشي خوړلی لقمانی ہومیو ہربس فارما د علاج کولو نه وروستو د لیبارټرۍ نه ټیسټ وکړئ انشاءالله رپورټ به مکمل صاف وي لقمانی ہومیو ہربس فارما کې د مردانه کمزورۍ مکمل علاج کیږي په جراثیم کې بے فنا اضافه او د یو ښایسته خوشحاله کورنۍ خوشحالي ممکنه ده او د دین علاوه د بواسیر علاج په مکمله توګه کېدای شي د غریب مریضانو لپاره یو مناسب پیکیج موجود دی هم اوس کال وکړئ او د دې خطرناک مرض نه خلاصې ترلاسه کړئ یو ځل بیا ښه راغلاست د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو د جوړ په خیر خپرونه ده شین تور چای ځان ته کېوي تکیه وکړو یا د ملک کاکا نوم هم دغه ده په ګل خیر الله خیر الله د ملک کاکا نوم هغه د لاړه بدل شو ګل کاکا شي ګل کاکا ډېر غلط شوی نه کنه خبره جاجه ګل کاکا ډېر وګرځېدل په دې ډاکټرانو دواګانو باندې کنه زما شینه کو خدای چې زمونږ دې ملک نه ورکې دا کوکنار کنه دغه کوکنارو زما شینه خرابه کړه
کوکنارو خراب او کنه دا کوکنار او ما خو دا دي کلو باندو کې خو خلک هغه کوکنارو غوزي نه دي هغه جوش کوي د ورکې وي سینه خکېږي تا ما هغه خوړلې نه کنه زه خو هلکتوب نه مه پوهېدم کله ته ور به شو که نه په دې بیا د ګل کاکا په نوم باندې بیا جشن او خوشحالي جوړه کړو کیا هلکه بنډار قسمه پرې تنګي مستې زدرونه جنا کی جوړي چې ورکې بیا کابل ته جنا زما شیرین تنگی مستی زدرونے جنوں کی جوڑی سے اڑ کی بیا کابل تجنا شیرین یارا غرو میں وہ سڑی چلوٹ سب دمالنگانو او سرخا کی مامینا زما شیرین موری وجد کالی ور جوڑتی یارنی مدانگوی او پو مزلور سرزما شیرین اور تنگی مستی زدرونی جنوں کی جوڑی ان کی پہ کابل تزنا شیرین یارا مین دخدائی گناہگار ندی زڑستی میانسی او سترگی سے گناہ لرنا زما شیرین او کنا او تو تنگی مستی زدرونی جنوں کی جانی اے ورکی دکا دا د ملک کاکا دي دا خو لیلا زړه شو واري تیر شو لیلا زړه شو واري تیر شو د منګو ولوي د کوزي را ډکوینه نو لیدونکو دلته ماینم ناست یا ماینم ډیر ښکلی غږ لري او د دې نه د سیدنن نه اتیا کاله پخوا به چې کومه سندره ویل کېده د دغه غوښتنه لرو او شخصا د دغه سندرې زه مینهوال یم او ملک کاکا ستاسو د ځوانۍ د هلکتوب سندره که نه ستاسو د ځوانۍ د هلکتوب سندره وه که نه چې زه سودا پکې کوم ګاونډۍ لنډۍ د ځنه لنډۍ بازار دی اماینې وی یو شی به راته د ساندل بڼوال صاحب که نه د هغه یو شی به م راته وګوره که نه په خدای به ویاته خاجه او ځه یل زه سودا پکې کوم ګاونډۍ لنډۍ د ځنه لنډۍ بازار دی یل زه سودا پکې کوم ګاونډۍ لنډۍ د ځنه لنډۍ بازار دی راشه یاري را سره وکړه ګاونډۍ لنډۍ د ځنه لنډۍ بازار دی راشه یاري را سره وکړه ګاونډۍ لنډۍ د ځنه هسې د سترګو او لیدل سم بازار کړینه ګاونډۍ لنډۍ د ځنه لنډۍ بازار دی الله زه سودا پکې کوم ګاونډۍ لنډۍ د ځنه لنډۍ بازار دی ګلان د یار د مخه ټول کې ګاونډۍ لنډۍ د ځنه لنډۍ بازار دی ګلان د یار د مخه ټول کې ګاونډۍ لنډۍ د
سنا گل قطر جوړ کړي الله د زړه برقرار وینا ګوندې لنډې د سنا لنډې بازار دی الله د سودا کې کوم ګوندې لنډې د سنا لنډې بازار دی راشه پزړه مې ګوتې کې د ګوندې لنډې د سنا لنډې بازار دی راشه پزړه مې ګوتې کې د ګوندې لنډې د سنا چې عاشقې مې الله در معلومه شي مینا ګوندې لنډې د سنا لنډې بازار دی الله زه سودا پکې کوم ګوندې لنډې د سنا لنډې بازار دی او زه سودا پکې کوم ګوندې لنډې د سنا لنډې بازار دی لنډې د سنا لنډې بازار دی لنډې د سنا لنډې بازار ډېر ښه د همایون نه ډېره زیاته مننه د ټولو غوښتنه به دا ملک کاکا د همایون نه به دا غوښتنه وي چې د دې نه وروسته لکه د نن 90 کاله 80 کاله مخکې چې کومې سندرې تېرې شوي هغه نه به یوه محلي سندرې کلیوالې سندرې ګل کاکا څپان څپان سیندونه داسې رسمېږي بس 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 د کډملو تاسو هغه هسته اوچت غرونه تر اسمانه یې سرونه دا څپان څپان سیندونه داسې رسمېږي افسوس چې دی وهمه که دا شاړې ګلستان او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان دا افسوس چې دی وهمه که دا شاړې ګلستان او چې د سیالو سره سیال زمونږه ګران افغانستان
ډېر ښه ډېره زیاته مننه وایي چې یار ګرم نه دی یار ګرم نه دی ملک جانه چې تا نه و پېژندلی یار ګرم نه دی نو ډېره ښه او بیا یوه لنډه شاندمه راوړئ خنجري لرونکی دی ګل کاکا لنډې دمې له ورځو ګل کاکا بیا هم راځو لیدونکی یو لنډه دمه لرو تا خبره وکړه که د پاکستان مشهور ډاکټر جاوید اقبال د پخاوت دمګري څخه نارتویس حیات آباد او شفا انټرنیشنل اسلام آباد څخه اوس ستاسو په خدمت کې د کابل ښار کې پاکستان نړیوال متخصص عقلي عصبي سردرد مرګي خپل او لاسونو دردونه ګوزن یا فلج خاري او ملا دوامداره دردونه سنګونه دردونه د رګونو بندش درد او پړسوب پته د کارتي پروان عمومي سړک د بهارستان دویم سړک د مایوان بانک شاته د ناصر صافي میډیکل پلازا دریم منزل کمان نمبر 410 هوای سرد را تجربه کنید که با 10 متر ورزش باد به دورها سفر می کند. با سرد کننده سره در 3 دقیقه سرد می کند و با جریان هوای مطلوب به هر نقطه می رسد. LG تایتن هوای سرد و تازه را به تمام گوش های خانه شما می رساند. با LG تایتن قدرت سرد کننده را به خانه خود می آورید. بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي پر تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي د نوم لیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه پته حضوري چمن د غازی سټډیوم ترڅنګ شمشاد تلویزیون Get your hands up. Click on, everybody put the heat on. Click on, make it yours. Click on. څنډه وایو د لارې سر دی څوک بزي څوک برازي نه خبره کوله کنه خبره دا ده چې میانو پوری خبره را یاده شو نن دغه نننی میچونه چې دلته چې دا کومې د کرکټ سیالۍ وي دا پکې پړانګان او نانګان او دغه نومونه باندې زه هېڅ پوه نه شوم چې دا څنګه نومونه وو یاره په دې پړانګانو په دې پیلانو والا که زه هم نه پوهېږم خو دا یو نومونه ډېر ښایسته نومونه وو که نه هغه دا سپین غریخ او دا بله څه شی که نه د بوس ساتونکي دا بالکل ښه نوم دا ښه نوم دي زمونږ دا یو تاریخي ځای دی د بوس کلا چې دا یعنې په دغه د افغانیو په سلګون باندې تصویر هم دی او د بوس د کلا باندې به دا د اسیا د ملک یوه لنډه منډه لنډې دمې له ورځو خو خیر د اسیا مولونه به ټول د مخې د په دې لار ریخمو لار دا نو لیدونکي یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ سره اوسئ بلې خوا د سر د پوستکي د وچوالي د ویښتانو د غورځېدو او د ویښتانو د ماتېدو یوازینی حل هیټ کیار شامپو ستاسو د ویښتانو یوازینی درمل هیټ کیار شامپو Head Care Shampoo. Head Care Shampoo. Zahir Group of Companies, Dubai. بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا اتصالات ویاړي چې د قران کریم د حسن تلاوت شپږمه کلنۍ سیالي ترسره کوي پر تجوید پوه کسان چې په تیرو سیالیو کې لومړی دویم او یا دریم مقام نوي ګټلی کولی شي په دې سیالیو کې ګډون وکړي او غوره ډالۍ ترلاسه کړي د نوم لیکنې لپاره د شمشاد ټلویزیون سټوډیو ته په لاندې نیټو مراجعه وکړئ د لویدیځ زوم قاریان د چنګاښ په 12مه د ختیځ زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د جنوبي زوم قاریان د چنګاښ په 14مه د شمالي زوم قاریان د چنګاښ په 15مه او د مرکز قاریان د چنګاښ په 14مه پته حضوري چمن د غازی سټډیوم ترڅنګ شمشاد تلویزیون لقمانی هومیو هربس فارما
لقمانی هومی هربس فارما کې د شوګر مکمل علاج کیږي. د شوګر مریض د شوګر کنټرولولو په ځای د خپل لبلبي علاج وکړي. د انسولین او د انجکشن نه مکمل خلاصې. لقمانی هومی هربس فارما نه د لکونو شوګر مریضان صحت شوي دي. هر هغه شی خوړلی شي کوم چې د شوګر مریض نشي خوړلی. لقمانی هومی هربس فارما د علاج کولو نه وروسته د لیبارټرۍ نه ټیسټ وکړئ. انشاءالله ریپورټ به مکمل صاف وي. لقمانی هومی هربس فارما کې د مردانه کمزورۍ مکمل علاج کیږي. په جراثیم کې بے فنا اضافه او د یو ښایسته خوشحاله کورنۍ خوشحالي ممکنه ده. او د دین علاوه د بواسیر علاج په مکمله توګه کېدای شي. د غریب مریضانو لپاره یو مناسب پیکیج موجود دی. هم اوس کال وکړئ او د دې خطرناک مرض نه خلاصې ترلاسه کړئ. Click on Multimedia Boom Speakers now comes with HD Matrix technology. Click on Multimedia Speakers. Make it yours. بیا هم خراغ لاس درنو لیدونکو وی پښتونخوا د تل ودانه وسایله پښتونخوا د تل ودانه وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي ګلونه پکې را لګورا ګلونه خوستا نو مونږ ګل دی کنه او جوادان ما څه کې پریشانه مړي وکړه خبره ده چې اماین دی یو خغ نه برخمن دی ډېر غږ لري او واقعا چې یو یعنی یو خشو کی سندرغاړي دی او په شو کې وي د زړه د درد وي ځکه چې تاسو لیدونکو ولید چې د هر سیمې د سندرې فرمایش ولا کوم لیدونکو کړي دی نو هغه په ځای کړي دی کورې ودان زنده باد دی او بل د سیده کمپوزیتور هم خپل دی ځکه دا ډیر شعرونه چې دی د مخکې د دې نه دی ویل شوی دی راواخلو ګل کاکا وعلیکم السلام علیکم وعلیکم السلام نو غوته اے بشي په خیر علي وروره شکر د ژوندۍ اوسې خدای دې خوشحال لره مننه وروره له کومه ځای اړیکه نیولې ده د کاتریا څخه مې اړیکې نیولې سرور خبرې کوم زمان دیوالان دي د خان محمد پاکستان کې د محمد اسلام د شنو مرګري دا غرو ټول کې دیوی وجري نه را ملاويږي زړګي هم دا نمونه واغسته نور خیرت د ګل کاکا خدا ګل کاکا جی ویل ملک نوم بنالی کنه ګوره د ملک نه مړ چاودلې ګل کاکا مې نوم دی او ګل کاکا بڑا چوي وای کنه دا بس خدای تبغه دې کې تاسو خلونه کنه ور نظر دې اخیر کو شو خستګار مې کوي چانه مهرباني ژوندۍ خا ژوندۍ اوس کور ودان خراب ده وعلیکم سلام کور ودان وګوره ګل کاکا ویلي ټول خلک ستاسو نوم برکت دې کو خدای پاک دغه نوم را پورې خېږي کنه دا نوم در پورې چې چپل خېږي وای ګوره دا خبره مکه کنه ګوره مالک خو معلومي کنه خو هم ګذر لتلی راتلی باغ وخت کې الګ تو مکنه ګل کاکا بس کې چینی لبتل هر ورځ بری چینی خوا کې وخت دګنی چا وای مين ول کنه یارا نو چینی کې میان چرته مړه خوس ګوره خو دې مسلمان او برنګ شوالان دې کنده کې دا لان جوړه کې دغه نه وکړه نه د اغیزې نه کې چا منډه نه ودر کړی ډنډو کې نه یارا ګوره هغه وخت زما شوم مګر کنه چې ما ګل کاکا لیدو چې دای مېن وکنه ګودر غاړه لبته او आवाज به مر سره ویلې دا د راس خبرې تاسو کوي کنه زنه لاړ نه نه پکې نه مکه چې دا مې خو نه میان دی ولا میان دی نو خبره دار وي خبرې لاندې یو ځل بیا خراغلا د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو د جوړ ته خیر خبرونه ده شین تور چای ځان ته کیوي تکي وکړو یا د صبر ملک کاکا نوم دا په ګل کا خیر الله
د ملک کاکا نوم هغه د لاړه بدل شو ګل کاکا شو ګل کاکا بیا رانه غلط شوی نه کنه خبره جاجه ګل کاکا ډېر وګړي په دې ډاکټرانو دواګانو باندې کنه زما شنه کو خدای دې زموږ دې ملک نه ورکې دا کوکنار کنه دغه کوکنارو زما شنه خرابه کړه کوکنارو خراب او کنه دا کوکنار او ما خدا دې کلو باندو کې خو خلک هغه کوکنارو غوزي نه دي هغه جوش کوي د ورکی وي سینه خکې تا ما خوړلې نه کنه هغه نه کنه جو والک توب نه مې پوهېدم کله ته خیر ور به شو کنه په دې بیا د ګل کاکا په نوم باندې بیا جشن او خوشحالي جوړه کړو چا ولکه بندار قسمه پرې بہت تنگی مست زدرونه جنا کی جوڑی شیور کی بیا کابل تجنا زما شیرین بہت تنگی مست زدرونه جنا کی جوڑی شیور کی بیا کابل تجنا شیرین یارا پغرو میں وہ سڑی چلوڑ سب دمالنگانو او سرخا کی مامینا زما شیرین موری وجد کالی ور جوڑ کئی یار می مدانگوی او پو مزلور سرزما شیرین یارا اور پی تنگی مستی زدرانی جنوں کی جوڑی ان کی پہ کابل تزنا شیرین یارا مین دخدای گناہگار ندی زڑسی میان سی او سترگی سے گناہ لرنا زما شیرین او کنا اور تو تنگی مستی زدرانی جنوں کی جانی ای ورکی دکا دا د ملک کاکا دا خو خپله زړه شوه وارې تېر